په کندهار کې د ګرمۍ په روان موسم کې د وطني کولرانو بازار هم ښه سوی او زیات شمیر کسان په دې برخه کې په کار بوخت دي. د کولرانو جوړونکي وایي دا چې د وطني کولران کیفیت ډیر ښه دی او بیه یې کښته ده، ځکه خلک تر بهرنۍ کولرانو زیات خوښوي او کار ځینې اخلي. کولران ولا اوس نو ښه دی، بازار ګرمي دی، خرڅېږي وروره، ښه کار کوي، خلک یې هم خوښوي او برق ملک هم نه غواړي. بشمسي چلېږي، ماښام مثال 8 امپیر 10 امپیر ماښام تر سهار پورې کار کوي. د ایراني کولران چې دي مصرف لري، ډېر یو شی خراب شي مصرف لري، داسې مصرف لري، دا ډېر وځي دا کولران اوس. ټول خلک نو ارزان شی پسې ګرځي، پیسې اوس نه لري، مثال بېکارانې دي. نو سم ښه موږ درته جوړوو چې مثال موږ ډېر ګران تمامېږي، نو اوس ارزان شیان غواړي، ارزان شی چې د دوی بیا سم نه جوړېږي نو نه. یا په ژمي کې نه خرڅېږي، په ژمي د بخاري کار کوو، په دوبي د کولران در ایراني پورې دا ډېر خرڅېږي. یا دا ارزانه دي خو خلک دا کامیابه سوي دي، هم کم مصرفه دي هم ښه شی دی. دا چې د وطني کولرانو فابریکې یا کارځایونه زیات سوي، ورسره ډیرو کسانو ته د کار زمینه هم برابره سوې ده. د کولرانو جوړولو په کارځایونو کې په کار بوخت کسان وایي خوشحاله دي چې دغه کسب یې زده کړي او له دې لارې د کورنۍ لپاره نفقه برابروي. کولران خو نو داسې جوړ کړي راځي د ایران څخه، شامپو په دې کې راځي او نو موږ بیا د کارخانې سره نیسو برای کولران یې جوړوو. نه داسې کار نه کېږي، یا کولران ګره د دې جوړوو، بازار به شکر ایښه دي باندې خرڅېږي. زه میاشتې کېږي او شی مې ډېر زده کړي دي، بالا شو دي د کولر یو څه شیان مې زده کړي، ډېر نه شم جوړولی. خلک دا کولران ډېر خوښوي. د کندهار اوسېدونکي وایي پخوا چې به یو کولر په 6 یا 7 زره افغانۍ رانیوي، هغه اوس په 1500 یا 2 زره افغانۍ دی. د دوی په وینا وطني کولران تر بهرنۍ سو برابر ارزانه دي، برېښنا لږ غواړي او کیفیت یې ډېر ښه دی، نو باید هر کس د خپل وطن له تولید څخه کار واخلي. موږ دا خپل په کور کې استعمال کړي دي، کار کوي، ښکر د دنیا یې وړي، مدرسې والا یې وړي او بالا مارکیټو والا یې وړي، ګرد دنیا یې دا کولران وړي. دا ډېر کامیابه دی دا کولران. و دا زموږ د خپل وطن نه رانیسو، موږ ته ډېر ګټه کوي او ډېر ښه خلک ښه چلېږي، ښه وړي هم. دا وطني دی، د وطن لپاره جوړ شوي دي، دا ډېر ښه دي. در خارجي دا ډېر کامیاب هم دي. د چې کولرانو کار خو ډېر ښه دی، دا ګوړی خو بیخي ښه کار کوي. د چې ګټه دغه ده چې خپل وطن ته وروره یو شی دی چې د خپل وطن شی ډېر ښه شی دی، او که دا وینې ډېر ښه کار کوي تر بل ملک تر شیخو، نو د خپل وطن شی ډېر ښه دی، خپل ملک ته یو ګټه ده. په کندهار ښار کې کولر جوړونکي د کولرانو ترڅنګ لاسي ګاډۍ، د اوبو ټانکۍ، صندوقان او نور وسایل هم جوړوي چې د خلکو ډېری اړتیاوې له همدې وطني تولیداتو څخه خبره کوي او تر بهرنیو توکو ارزانه ترلاسه کیږي.